خای تللی مرغان بیرته راشي موسم بدل دی خای تللی مرغان بیرته راشي دی وران وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي بلتونه دا ځل خو د عمر دومره لنډ شه چې زه په لمن اوښ کې پاکوم او جانان بیرته راشي. سلام او درنښت ټولو ته خصوصا د خوږ ملګري او ژورنالیست خبریال خان وزیر عبید صاحب کورنۍ خپل خان وزیر عبید صاحب ته ډیر زیات مبارکي وایم د دې لپاره چې د نوي ژوند د آغاز هغه لومړی پړاو یې ترسره شو او د همغه د خوښۍ د مراسمو په اړه باندې څو شېبې هغه خواږه ملګري چې د بېلتون سیلۍ سره پاشلي دي خواره واره کړي دي مګر دا یو فرصت په دې وطن په دغسې شپو ورځو کې رامنځته شو چې ډېر خواره واره یارانو په دغه شپه باندې وکاته. نو د ټولو نومونه اخیسته به سخته وي او داسې چې کوم پاتې شي بیا به خفه وي او خوشحاله وي. ټول ملګري راغلي دي ویډیو کې به وروسته خپل ملګري لږ ډېر د ټولو په نمایندګۍ خپل مبارکي خان وزیر عبید صاحب ته وایم چې عبید صاحب زموږ ویډیو اوس ګوري چې په وطن کې نشته دی د هغه خوا او شاسې څومره خپلوان وي یا په کور دننه دلته دي هغوی ټولو ته بیا هم د ټولو په نمایندګۍ د خوښۍ هغه کلمې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دغه خوښۍ د دوی کورنۍ داسې باعث شي چې راتلونکي ژوند یې ورسره د خوښۍ په جامه سمبال شي او د دوی ټول ژوند له واده باوجود د الله جل جلاله او د دوی د کورنۍ د دوی د وطن د خدمت په خاطر باندې تېر شي. ټول له مننه خوا کې عباسي نمبرخیل قسیم هلال فضل ارمان همداراز بادام احمدزی او خوږ دلدار صاحب چې د ترنم یو شاهکار ژبه لري او واقعي دلدار. نو دا ټول سره دي ملګري نه هیله کېږي چې دغه یو لنډ ریویو په دې ملګرو باندې تېره کړي. دلدار صاحب خوا کې د دلدار ملګري دی د ټولو د دلدار څوک دی ملګري دومره زماتو ښه د دلدار دی. خوا کې ناصر حلیمي صاحب ورسره ناست دی اخوا بیا د ناصر حلیمي ملګری دی هډوال صاحب بیا خوا کې او د ده شاته ملګري چې کوم وي دا کمره بیا لکه د دوی طرف ته وښایاست چې دا یو کس دې پاتې نه بل رشته هغه ودان مینوال شاته کېناست ودان مینوال صاحب چوکۍ صافی صاحب زکي صاحب همداراز ملګري نومونه یادو واته کوربه دی کوربه دی اسحاق خان وزیر عبید صاحب پیژني او محمودي صاحب همداراز فقیرزی صاحب د ګرین راډیو رئیس دی همدغه بندګران کې احسان صافی صاحب ټول خبریال او انشاءالله قاری صاحب ستاسې نوم نو د ټولو په نمایندګۍ هلال صاحب مبارکي ورکوي. ډېره مننه ټولو ملګرو نه اول مننه چې دغه د خوشحالۍ او د خوښۍ پروګرام کې ګډون وکړ. خان وزیر عابد او د هغه ټولې کورنۍ ته د دغه ژوند د نوي پړاو د پیل کېدو ډېره مبارکي وایم او الله دې وکړي چې د ژوند دغه مهم پړاو او دغه ښایسته پړاو په خان وزیر عابد او د کورنۍ لپاره دا د خوښۍ او خوشحالۍ سبب وګرځي. نو مجرد توب کې ژوند یو قسم وي بیا چې کله سړی نامزد کېږي نو هغه د ژوند دغه مهم پړاوونه پیل شي مسؤلیت باندې سړی پوهېږي. نو خان وزیر عابد نه به دا هیله وکړو هغه که څه هم لرې دی مسافر دی خو بیا هم هغه باید نور هم مسؤلیت واخلي. دلته د هغه کورنۍ د هغوی لپاره باید فکر زیات کړي د خپل هغه راتلونکي ژوند لپاره باید مهم مسؤلیتونه په غاړه باندې واخلي او کوشش وکړي چې د ځان لپاره د دغه کورنۍ د ټولو غړو لپاره ښه آینده انتخاب کړي او که دې ځای نه څوک بیرون وي افغانستان نه موږ ته خو داسې ښکاري چې هغوی باچایان دي خو ولې هغوی هم ډېرې سختې تېروي کورنۍ هم باید هغه درک کړي او هغه باندې هغومره ملا ونه تړي هغونه مسؤلیت پرې ور وانه اچوي که څه هم هغوی خپله دا مسؤلیت درک کړی ده. نو په پیل کې هم مبارکي ورکړله او په پای کې بیا هم ډېره مبارکي ورکوم ټولې کورنۍ ته والله دې وکړي چې د دواړو د دغه جوړې ترمنځ راتلونکی ژوند ښه او له خوشحالۍ ډک واوسي. ښه اوسئ هلال صاحب. بادام احمدزی به وروستی ملګری چې یو لنډ پیغام او مبارکي ورکړي. ډېره زیاته مننه. لومړی خو سلام مبارکي وړاندې کوم عابد صاحب ته یو خاص شاباسي ځکه ورکوم چې دغه یاران کوم چې اوس یو ځای دوی سره یو ځای د خوشحالۍ باندې دا ډېر یو ښه منظر ده زموږ لپاره. وروسته به الله هم بنډار ښکلی سي دغه نوی پړاو د ژوند ورته نیکمرغه غواړم. خدای له همدغې لارې نه ښه نیک ساري او نیک عمل اولادونه ورته ورکړي د وطن په خدمت کې راستر سي
خیر دی وسی بریاوي د نصیب وي او کامیاب دي. مننه احمد زه خوشاله اوسئ. ګربیم ډېره موږ د ساوند لپاره پکې بند کړي دي. فقط زه به بیا دې ځای پسې کوم ته به سمد لاله سره خبرې وکړم چې د هغه مشهور دی. همدلته به هغه راشي راځه دا ځای کې تیار سیسټم جوړ مننه. او وروسته بیا د مشاعرې پروګرام هم لرو، هغه به بیا تاسو په ویډیو کې وګورئ. سمد د خان وزیر عبید مشهور دی. تاسو ډېر مبارکي. مننه. خیر تاسو ټول ملګرو نه مننه. خوشاله شوم تاسو پر راتګ باندې. خدای دا یو ملګری بس چې وتله ما خوند راکاو. نو تاسو ټول مې چې ولیدلې دا ډېر وخت کې ځینې ملګري خو په خوا لیدلي خو دا څه پاتې وو دا هم نه ولیدلي. نو خوشحاله شوم خدای پاک هم هر وخت راوله او خدای پاک دا خوشحالیانې هر وخت راولي چې تاسو ټول پکې ملګري پکې ګورئ. ډېره مننه تاسو. ډېره مننه. د ټولو مننه. وروسته به نور بنډار بیا په شریک وکړو. هغه نور په یوه شرمېږي نه څوک چې د دروغو په وعده شرمېږي نه. بیا شوم ورپخلا قسم مې لاندې تر پښو کړ. بیا شوم ورپخلا قسم مې لاندې تر پښو کړ. زړه زما نری دی او هغه شرمېږي نه. څنګه راته ووایي چې زما له مینې واوړه، څنګه راته وایي چې زما له مینې واوړه. ولې دې په دې خبره خوله شرمېږي نه. څنګه راته وایي چې زما له مینې واوړه. څنګه دې په دې خبره خوله شرمېږي نه. موږ د محبت خبره هم پټه ساتله، موږ د محبت خبره هم پټه ساتله. خلکو ته چې ګورم پکې نه شرمېږي نه. او یا یې غم وي لوی او یا یې غم وي لوی او یا وي دی ډېر زړور. یا یې غم وي لوی او یا وي دی ډېر زړور. دا چې په ژړا کوم نارینه شرمېږي نه. او وروستی بیت دی چې تا ته یې نیولی لاس ورټول په نهیلی کړ. تا ته یې نیولی لاس ورټول په نهیلی کړ. ولې په محفل کې حمیم وشرمېږي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام ټولو ګډونوالو ته او خصوصا د خان وزیر عبید ملګري د کورنۍ ټولو غړو ته مشران ورونه دي قدرمن صمد عبید او ارسلا عبید د دوی خپلوان څومره چې ورسره اړیکه لري ټولو ته سلامونه او ښې پرزوینې. له هغه ملګرو ډېره مننه چې زحمت یې وویست تر دغه ځایه راغله مجلس کې ټول یو ځای یو ګډونوال یو او څو شېبې د وطنه د یو لرې ملګري په یاد د هغه په خوښۍ راټول شوي دا یوه لویه خبره ده. خبره دا وه چې خان وزیر عبید صاحب موږ سره دلته موجود وي او د هغه پښتون هم دا خوښۍ لمانځلی وی. هغه خبره دا ده چې د مشران وروڼه دلته دي، کورنۍ دلته ده، نو چې دوی ترخوا یو دا هم ښه خبره ده. یوه سپارښتنه به له ټولو ملګرو یوه غوښتنه دا وکړم چې کله که په مشاعره کې ناست یو محدود یو خو ټول باذوقه هلکه د هیله ده چې په خپلو موبایلونو کې او یا په خپلو منځونو کې دوی ځان سره مصروف نه شي. دلته راغلي کسان په ډېرو خواریو زاریو پیدا شوي دي، ټول مصروفیت لري او لږ ډېر به داسې چې هغه به دغه ورځو کې شپو ورځو کې لږ بې مصروفیته شوي. باقي که بې مصروف هم نه وي نو هغه د خپل کور مسؤلیتونه ورته راجي دي. نو ښه دا ده چې څوک هم دلته راځي دا په مینه واورو. د دې پر ځای چې څو شېبې ټلیفون کې مصروفه شو یا ملګرو سره ښه دا ده چې هغوی ته غوږ ونیسو داد ورکړو. هر څوک چې راځي هغه ونازوي داد ورکوي. بیا هم خان وزیر عبید به زمونږ دغه ویډیو به ورسېږي وبه یې ګوري، هغه ته بیا مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د نوي ژوند لپاره دغه قدم یې د خوښیو پیلامه شي او راتلونکي کې الله د خوشحالۍ او د خوښیو زیري دغسې ډېر ولرو. دا چې پروګرام معطر شي قاري صاحب یار محمد خادم راغواړو دای به موږ ته د قرآن عظیم الشان مبارک په څو آیاتونو سره دغه پروګرام آغاز کړي. قاري صاحب یار محمد خادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم نازل دے په سردار دو جهان د رب کتاب نازل دے په سردار دو جهان د رب کتاب په مینا مینا ولولا قرآن د رب کتاب دی غرونو قبول نکړ دریابونو قبول نکړ قبول کړو انسو جن دواړو په ځان د رب کتاب ډیره مننه ل قاری صاحب یار محمد خادم صاحب ل تلاوت څخه چې د قران عظیم شان مبارک څو آیاتونه تلاوت کا اوس بنګه د پروګرام آغازي په دغه تلاوت سره تر سره کړ زمونږ نن ناس ته کې چې یو ځانګړی ارزښت را بخلې دی یو ځانګړی ارزښت اوس وخت کې ډېر په قابل اوس وخت کې ډېر زمونږ استاد لپاره لري زمونږ استاد دی برنامه یو د دې پروګرام یو برخه ده هغه خو دلدار صاحب دی دلدار صاحب ته د خدای الله دغه خواږه ډیر ورکی او هغه د سپینګیرو خبره په عمر کې خدای برکات واچوه چې د زموږ په پروګرام کې ګډونوال دي سره لدی چې 13 ورځ لوګار نه راغله او غنه وړاندې نور زین ته سفرونو
خو باوجود د دې زمونږ غوښتنه ومنله او چې یاران په ښه دي دغسې یاران دي ژوندي دلدار صاحب د کور ودانې ده ته به مینه ورکوو دی به بار بار څو ترنمونو ته غواړو په خیر تاسې به ونه خوند اخلئ هغه ملګري چې دلته یې ځانونه په عذاب کړي دي باسین عمرخیل صاحب د سپورټ برخه کې ډېر پخوا نګرا کې خبریال پاتې شوی دی اولاد دی لوی نوم بادام احمدزی صاحب چې دی په دغه برخه کې ټولنیز فعال په حیث باندې ډېر کار کوي فقیر محمد فقیرزی صاحب اوس وخت د کلید راډیو مسؤل البته رئیس په دغه ننګرهار کې همداراز ذکر الله زکی صاحب کلید کې پاتې شو همداراز رسنیز فعالیتونه درسره کړي دي احسان صافی چې یو رسا نوم دی د خبریالۍ او خصوصا د سپورټ ژورنالیزم د ژوندی اوسېږي فضل ارمان صاحب شمشاد سره همدا اوس په دنده بوخت غالبا 12 کاله وشو کور ودان چې زحمت وباسل قاسم هلال صاحب چې موږ د برخې ته راغلي و دی مو لیدلی دی چې دغه برخه کې رسنیز فعالیتونه ترسره کوي خصوصا سپورټ برخه بیا ډېر هغه د پاملرنې وړ ده دی د ژوندی اوسېږي همداراز محمودي صاحب د سپورټ د برخې د ټولنیزو برخو یو ښه نوم دی دی د خدای لري زیشان همدغسې در واخلی چې مګه ملګري پې آباد یو کم نمونه چې له ما پاتې کېږي هډوال صاحب د ژوندی چې له موضوع ورکو پیدا شو او یاد یې کړو او د حاجي صاحب نوم مانه یېرېږي صافی صاحب ډېر وبښئ چې ما ورسره شون لومړی ملاقات دی نه پوهېږم چې ما به ښه زه ډېر ښه صافی صاحب د ژوندی وي خوشحاله دې اوسېږي د ده په راتګ موږ د ویاړ احساس وکړه خدای دې لري او خدای دې وکړي چې لومړی او اخري نه شي موږ سره همدلته پاتې شي له ټولو مننه د هر چا نوم چې له ما له یاده وواته فکر وکړه چې د هغه نوم مې اخیستی دی کور د ټولو ودانې او چا چې لاډ سپیکر موږ سره جوړو عربزی صاحب ډېره مننه ته دې ښه اوسېږي د دغه پروګرام په جوړېدو کې د کورنۍ د غړو صمد عبید او ارسلا عبید همداراز دوی د کورنۍ قاري صاحب یار محمد او جاوید امین صاحب د کور ودانې چې د کمرمنۍ برخه کې خپل ټیم هم لېږلی خپل هم راغی ناصر حلیمي ډېر پخوانه د دغه پروګرام په جوړېدلو کې موږ سره غوښنه برخه لرله په کل کې ټول ستړي مه شئ ټول ته هر کله ښه راغلاست وایو خوشحاله اوسېږئ موږ به مشاعره پرانیزو البته پیلوو به تر هغه وړاندې فقط د کورنۍ د خوښۍ مراسم چې راټول شوي لنډ د دوی خبرې به واورو مېلمنو ته به ښه راغلاست هم وکړي او شروع ترنم به بیا نو د جادوګر غږ څښتن دلدار صاحب شته هغه به بیا راغواړو لومړی ترنم به لا همدا اورو نو اوس د پیل خبرو دپاره چې مېلمنو ته ښه راغلاست وکړي د خان وزیر عبید مشر ورور عبدالصمد عبید ته خورا درنښت بلنه ورکوو چې راشي او په لنډو کې زموږ مېلمنو سره ستړي مه شي السلام علیکم ټول ملګري مېلمانه د خان وزیر عبید چې مسافر ده د هغه مسافر ملګري چې دي ټولو ته ښه راغلاست وایم چې تاسې هغه خپل که وزله موجود نه ده مسافر ده خپل ملګری هم یاد کړه او موږ سره هم په دې خوښۍ کې ګډون وکړو او هر یو نوم به نه اخلم ټول ته په یو ځای وایم چې ښه راغلاست خیر اوسئ مننه خدای مو هر کله راوله ډېر خوشحاله شو موږ تاسو نه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او هر کله راشي مننه خیر اوسئ ډېره مننه عابد صاحب کور دې ودان خوشحاله اوسېږي نو د خان وزیر عابد بل ورور ارسلا عابد صاحب ته بلنه ورکوو سړی لکه چې اورېدلي دي ښه نشته موږ سره نو مننه ترې کوو چې هر ځای یې ښه دې اوسېږي خو مشاعرې کې د موږ سره ګډون وکړي ښه مننه بس موږ خپله مشاعره پیلوو او مشاعره پیل په دې بیتونو چې عشق مې په نظر هم تیروتنه وه هم نه وه عشق مې په نظر هم تیروتنه وه هم نه وه ستا په لور سفر هم تیروتنه وه هم نه وه عشق مې په نظر هم تیروتنه وه هم نه وه تا پسې سفر هم تیروتنه وه هم نه وه هر چاته د زړه خبره هم نشي کېدای هر چاته د زړه خبره هم نشي کېدی تا باندې باور هم تیروتنه وه هم نه وه د مشاعرې پیل به وکړو او سم دلدار صاحب وایي زه به یو کس دوه وروسته راشم پیل به زموږ د شینواري شاعر ودار مینوال صاحب
پر اتک سره تر سره شي او ویوال سے په خیر راشي خلاصونو پړکا خان وزیر عبید ته او د هغوی پامل محترم ته د هغه د نوي ژوند د پیل مبارکي وایم په دې هیله یم چې نوی ژوند دې له خوښۍ ډک واوسي له خبرو تېرېږم مننه پردیس صاحب چې وخت مو راکړ زما غزل داسې دی وایي د سخت ژوند ته مې لویه تمنا پکې پیدا شي د سخت ژوند ته مې لویه تمنا پکې پیدا شي د مور په شونډو لږه چې مسکا پکې پیدا شي مالت کې به بیا هر کس کړي او بل سره دشمن صاحب صاحب وایي مالت کې به بیا هر کس کړي او بل سره دشمن تصور وکړه یو ځل خو ملا پکې پیدا شي مالت کې به بیا هر کس کړي او بل سره دشمن تصور وکړه یو ځل خو ملا پکې پیدا شي نن بیا کوم یوسف مخې یې بولې ته وړاندې کړی نن بیا کوم یوسف مخې یې بولې ته وړاندې کړی په دې تمه کې چېرته زلیخا پکې پیدا شي ډمپل دی او که څه دی د هغې مخکې چې دی ډمپل دی او که څه دی د هغې مخکې چې دی چې وخاندي نو بل ډول ښکلا پکې پیدا شي مننه وایي ډمپل دی او که څه دی د هغې مخکې چې دی چې وخاندي نو بل ډول ښکلا پکې پیدا شي زه ځم درنه ودانه چې پر ما ناوخته کېږي زه ځم درنه ودانه چې پر ما ناوخته کېږي ماښام دی هسې نه خبره بیا پکې پیدا شي بل غزل دی وایي نن یې ضروري له ژونده وویستم نن یې ضروري له ژونده وویستم مینې خو بیخي له ژونده وویستم او ارمانه څه وایي یو یې مخکې کندې خراب کړی یم یو یې مخکې کندې خراب کړی یم بل یې میخکي له ژونده وویستم دلته یو سړي پسې برباد یم دلته یو سړي پسې برباد یم دلته یو سړي له ژونده وویستم خدای خبر ته چا بې خوبه کړی خدای خبر ته چا بې خوبه کړی زه خو شینواري له ژونده وویستم یوه دانه راشه خدای ته وګوره یوه دانه راشه خدای ته وګوره نوره دې بیخي له ژونده وویستم په لاره نه شو نو ځکه لارې لارې شو وطن په لاره نه شو نو ځکه لارې لارې شو وطن له ډېرو ارزوګانو سره خاورې شو وطن په لاره نه شو نو ځکه لارې لارې شو وطن له ډېرو ارزوګانو سره خاورې شو وطن ناشکره و د خدای په نعمتونو باندې مونږ اوس وګوره چې داسې په نهارې شو وطن او په وینو او سرونو باندې نشو د هیچا خو خرڅ په کاغذونو د کلدارې شو وطن په وینو او سرونو باندې نشو د هیچا خو خرڅ په کاغذونو د کلدارې شو وطن هر درد به یې سندره کړو هر آب به یې شعرونه زموږ د شاعرۍ د سندرمارې شو وطن او رنګ اړوي نارې او بیرغونه د لښکر رنګ اړوي نارې او بیرغونه د لښکر شهید د ازادۍ په نوم څو وارې شو وطن ډېره مننه له مینوال صاحب نه نور انتظار که د دود دی که نه دی زما پای ته رسېدلی او خوږ دلدار صاحب په پوره مینه رابولو تاسې ښه بدرګه کوئ چې راشئ او څو شیبې موږ او تاسې د ترنم په ټال وزنګوي دلدار صاحب د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم اے لوی خدایا زه بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا زه بچا چاته سجدا کړم د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم اے لوی خدایا زه بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا زه بچا چاته سجدا کړم لیونیان را سره کو رپور لاړ لیونیان را سره کو رپور لاړ
خيارانو نیمه لاره کې دوکا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم د وړو وړو خدایانو دې بندا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم چې مسکې شلګي خپل کړي بیا را کړي چې مسکې شلګي خپل کړي بیا را کړي سلتو بیبا دغه جام نه صدقه کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم ملګرتیا که څورندان را سره وکړي ملګرتیا ملګرتیا که څورندان را سره وکړي د حرم یو لوی مکدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم د وصال د شپې بدل بد اخلاص نه کړم د وصال د شپې بدل بد اخلاص نه کړم کد هجر شپې میواړه شوګرا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم د وړو وړو خدایانو دې بندا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم اے لوی خدایا ز بچا چاته سجدا کړم خدای دې وکړي چې ستاسو په تبه مې ویل ننداره کې واچوا ذوقونه په بدل ننداره کې واچوا لونګ هندارې ګړې په سینه کې واچوا د هغې دنیا جنگ ته مې خالي لاس ملېږه د هغې دنیا جنگ ته مې خالي لاس ملېږه یو څو باړه زما په جنازه کې واچوا او تراګړه دا د خدای ښکلی نعمت خوږه خولګۍ تراګړه دا د خدای ښکلی نعمت خوږه خولګۍ ګناوې دې زما په دروازه کې واچوه او قربان نوی انداز نوی ادا وغږوه زړې کیسې په لرې زمانه کې واچوه ډېره مننه له دلدار صاحب ډېر خوږ ترنم یې راواورک سم تکرار به ورته ووایو او بل ځل لازم بخیر نه ویلې وي شاید راته وایي ښه احسان صافی صاحب هغه رابولو چې راشي او موږ تاسو ته خپل انتخاب راوړي ښاغلی احسان صافی لومړیو کې د ملګري خان وزیر عابد کورنۍ ته ټولو ملګرو ته مبارکي او ټولو نه بخښنه که موږ ته نوبت مخکې راغلی موږ البته شاعران نه یو خو دغه بنډار چې راټول شوی دی هڅه کوو یو څه درته وړاندې کړو پردیس صاحب وایي ژوند که بې له تا نه وی نو مړ به وی ژوند که بې له تا نه وی نو مړ به وی او مرګ که له خفګانه وی نو مړ به وی او ژوند کې مې بس یو الله ته تمه ده ژوند کې مې بس یو الله ته تمه ده او رزق که له خانه وی نو مړ به وی او دا دریم بیت دی عابد صاحب ته ډالۍ مسافرۍ کې وی لا خو مې دوه درې میاشتې موده شوه عاشق شوی یم لا خو مې دوه درې میاشتې موده شوه عاشق شوی یم دا کله پخوا نه وی نو مړ به وی یو غزل دی وی یا بس مې کړې
جانانه د خپل زړه غوښې کباب دا ستا په انتخاب ابس مکړي جانانه د خپل زړه غوښې کباب دا ستا په انتخاب راګډه بې ګودره کړم عشق په دریاب لاهو شم په سیلاب په کوم یو ارتباط در سره وکړم رابطې د ورک لالي کوڅې په کوم یو ارتباط در سره وکړم رابطې د ورک لالي کوڅې ګزمې دې په ګلشن وهي رقیب خانه خراب لوګي می لاهونو نه روان وي صبح و شام نه کور لري نه قام د زړه رباب می هر وخت سوځوي د غم مزراب د فکر په معاب د ستورو دا ماښام می کړلو ټول د چا په نوم بې حده دی معصوم د ستورو دا ماښام می کړلو ټول د چا په نوم بې حده دی معصوم تصویر د خپل نصیب په لوحه کما د جناب په شور او په شتاب او څانګونه غورځوي په ریګستان کې په فریاد موسم شلو بیداد باران د دیدن بند شلو د للمې په ګلاب زیګر مې شو سیماب او ستیکړم شمایلې هوسونو پر رموز پهاړ او په تموز لالا مې د حسرت ور باندې نشلو سراب برسات مې شو حباب او وروستی بیت دی چې البته دا بل بیت دی د لالي سر د سلامت وي زما په سر د دنیا غمونه وینه ډیره مننه ډیر ښه او دوه ټپې درته ډالۍ وي چې د وچې خولې لاړې دې ورکړه د وچې خولې لاړې دې ورکړه د بلتانه سیلۍ وهلې یار دې مرینا او بل بیت دی چې لوز دې څه و تا ته یاد شي لوز دې څه و تا ته یاد شي زه به هندو یم که د هېره کړم وینا ډیره مننه صاحب صاحب ته د ژوندی سي ډېر ښه انتخاب دې راته واوروه د پروګرام په دې برخه کې د موقف مو وایو ځکه چې موږ او تاسې کې دی فعال سړی دی خبریال په حیث ډېر کار کړی کلید راډیو اوسنی رئیس فقیر محمد فقیرزی صاحب نو هیله ترې کېږي چې دی راشي او ترنم کوي ډیره مننه له ټولو ملګرو نه کور مو ودان ترنم خو نه کېږي خو زه به په خپل ځای که هغه کلید وکړه دا خو مجلس دی زه خو هم دا اوس دې څه خوالی یم دومره تاثیر لازم سړی به څه وکړي نه کیسه اصلي داسې ده چې زما اوس کوچنی ورور راغی هغې ویلي چې زه ترنم کوم نو که ستاسې خوښه وي زه به هغه ته بلنه ورکړم صحیح ده زه خو ما خو ټول عمر د بل چا غزلې ویلي نو خپل به له کومه کو همداسې به یې ساده ووایم سمه ده ژوند رانه ورک شوی لار ګودرې لټوم ژوند رانه ورک شوی لار ګودرې لټوم سازونه لټوم د ژوند سندرې لټوم قسم د لاس او پښې وهم تیاره د هر څه ورک دي او غږونه لټوم د ژوند خبرې لټوم بس دا د ژوند خبرې دي اوس چې راټول شوي دا د ژوند خبرې دي او زه ستوری شم سپوږمۍ سره د تلو پر تکل وزم لاسونه لګوم ژوند ته وزرې لټوم ماحول پردی پردی دی دلته هر یو غږ پردی دی ماحول پردی پردی دی دلته هر یو غږ پردی دی بابا کره ورځم د مور خبرې لټوم چې غږ د سولې یوسي خو نړۍ بادار د جنگ ته چې غږ د سولې یوسي خو نړۍ بادار د جنگ ته سپېڅلې لټوم سپینې کوترې لټوم چې ورکو پسې ګرځم لالهان د یمه خلکو چې ورکو پسې ګرځم لالهان د یمه خلکو
ځنګل لټوم د غره نختر لټوم زلمی رانه ورک شوي دي وطن مې سپېره شوی زم کوزې لټوم چیرته په برې لټوم له تاسې ډېره مننه چې هسې بهانې مرورتوب ته جوړوي فقیرزی صاحب چې هسې بهانې مرورتوب ته جوړوي پوهېږم چې ستړی ځان خوب ته جوړوي او غصه نه وه ګیله وه د ژړا څه ضرورت وړې وړې خبرې به پړسوب ته جوړوي غصه نه وه ګیله وه د ژړا څه ضرورت وړې وړې خبرې په پړسوب ته جوړوي چې مړاو مړاو سترګو ته دې نشي د چا پام نو څه رقم کمیس په ناوېتوب ته جوړوي ګوره چې مړاو مړاو سترګو ته دې نشي د چا پام نو څه رقم کمیس په ناوېتوب ته جوړوي د عقل او د فکر سبقونه راته وایي ته ګوره ما په زوره لیونتوب ته جوړوي قربان چې له پردو نه دي ونه ګټم وطنه قربان چې له پردیو نه دی وګټه وطنه قربان نه پښپنوي سړیتوب ته جوړوي ډېره مننه له فقیرزي صاحب کورې ودان خو زه فکر وکړه بیا وروسته به ترنم ته راشي اوس دې طبیعت نه ښه اوسېږي چې خپل انتخاب دې راسره شریک کړه ورسېږي ښه شاعر ناصر حلیمي صاحب ته چې دی راشي او موږ تاسو ته خپل هغه الفاظ چې د نن سبا کې لیکلي زاړه شي نه ولوګي تاسو مړه استئ پام دې هله سزې مو کولای شم اوکې غریبي ورکه کړې خاونده غریبي ورکه کړې خاونده بې قدره ګرځي نازولي صورتونه زه به یو زوړ شعر ووایم غزل چې خزان وجودم رژیدم نه پوهیدم خزان وجودم رژیدم نه پوهیدم له درده ګر چاپېره تاویدم نه پوهیدم ته هم لکه هوا په محبت کې په هوا وې ته هم لکه هوا په محبت کې په هوا وې زه هم بیخي په ځان لکه آدم نه پوهیدم هم لکه هوا په محبت کې په هوا وې زه هم بیخي په ځان لکه آدم نه پوهیدم بشمیر اندېښنې به راسره وې ستا د تلو بشمیر اندېښنې به راسره وې ستا د تلو بیخي دې د راتلو په خوښۍ هم نه پوهیدم بشمیر اندېښنې به راسره وې ستا د تلو بیخي دې د راتلو په خوښۍ هم نه پوهیدم چې ته قدم قدم زما له څنګه لرې تلې ډېره مننه چې ته قدم قدم زما له څنګه لرې تلې نو زه حصه حصه راماتېدم نه پوهېدم چې ته قدم قدم زما له څنګه لرې تلې نو زه حصه حصه راماتېدم نه پوهېدم خراب مې کړې باوره د نااهلو په یارۍ د بعضو په نیتونو باندې سم نه پوهېدم خراب مې کړې باوره د نااهلو په یارۍ خراب مې کړې باوره د نااهلو په یارۍ د بعضو په نیتونو باندې سم نه پوهېدم ناصره زه چې تا ته رسېدمه پوهېدمه ناصره زه چې تا ته رسېدمه پوهېدمه او نورو که هرې خوا ته رسېدم نه پوهېدم ډېره زیاته مننه ډېره مننه صحیح کوم سړی ویلي تغه کېده کنه کوم سړی وی ډېر بچیان شوي کنه نو اخر فیصله د ښځې سره کړې وه چې د اخري بچیان مو شو بس یې به دا لور بس کو 12 ته ورسېد چې دا 11 شوی او نیسي ورباندې نوم ایښی او صدق الله العظیم دا زه اوس ووایم یو څوک راشي لکه بلنه خو راغی ښه صحیح څو بیته وایم نه پوهېږم چې دا چا باندې مین دی خدا زړه مې بس یو
نه تبلیغ دی نه غلو او نه اغراق دی دروغ نه دفاع رختیا باندې مین دی د ارمانونو لوی دریاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د ارمانونو لوی دریاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې که پاړې پاړې شو هزار به وکړې که پاړې پاړې شو هزار به وکړې دومره نازک لکه ګلاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې تل پکې ستا د مینې ذکر کوم تل پکې ستا د مینې ذکر کوم لکه جمعات لکه محراب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې پام کوه بژاړې مایل ولا پام کوه بژاړې مایل ولا سم د غمونو یو کتاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې تلنا پوهېږم څه وکړم اتلنا پوهېږم څه وکړم اتلنا پوهېږم څه وکړم اتلنا پوهېږم څه وکړم پچا مین خانه خراب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د ارمانونو لوی دریاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې د عشق له درده په عذاب دی زړه مې یو چک چک وګئ په سر کې سلامونه ادب پښتنه مینا زما خو لومړی طنز ته زړه نه ولو په پردیس په غوښتنه باندې تاسې به راسره وایئ چې واوه نه یې لاس پښې نه مخ او شا وه ښه دغې ملګري ته غوږ ونیسئ چې دغه شعر وایي نو هیله ده چې دغه ښه له ملګرو هیله کېږي چې لږ نظم مراعات کوي وایي چې وای چې د ټلیفون شمیره وغوښتله ما ورته زر له پښې چپلکه ویسته
د ټلیفون شمیره وغوښتله ما ورته زر لپخې چپلکه ویسته هغه د نل لور چې راتاو شوله له ما یو څپېړه کلکه ویسته د ټلیفون شمیره وغوښتله ما ورته زر لپخې چپلکه ویسته هغه د نل لور چې راتاو شوله له ما یو څپېړه کلکه ویسته وایي چې نه یې لاس پښې نه مخ او شا وه نه یې لاس پښې نه مخ او شا وه دا زندگی وه که بلا وه او زشانه ما ویل که ته یې ګل مې ورکو ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولیده ستا نیا وه ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولیده ستا نیا وه او پردیس صاحب ما ستاسې کور داسې معلوم کو ما ستاسې کور داسې معلوم کو مخ ته تړلې تاسو غوا وه ما ستاسې کور داسې معلوم کو مخ ته تړلې تاسو غوا وه او دلدار صاحب ډوډۍ ته کېنستلو دواړه نه بیا ډوډۍ وه نه شروا وه ډوډۍ ته کېنستلو دواړه نه بیا ډوډۍ وه نه شروا وه او بیتونه دي چې یا دې د خپل کور دروازه ماته کا یا دې د خپل کور دروازه ماته کا یا دې الله یو دا نخپه ماته کا یا دې د خپل کور دروازه ماته کا یا دې الله یو دا نخپه ماته کا مڼې شوې پاتې الوګان مې راوړل جانان په دې باندې رشته ماته کړه مڼې شوې پاتې الوګان مې راوړل جانان په دې باندې رشته ماته کړه د پلار همسایه وه د 20 کالو هغه یې هم نن په میلمه ماته کړه د پلار همسایه وه د 20 کالو هغه یې هم نن په میلمه ماته کړه او همته دلته راشه تا ته وایم خدای د ورانه مشاهده ماته کا همتا دلته راشه تا ته وایم خدای دې دورانه مشاهده ماته کا ډېره زیاته مننه تاسو ته فخیره وبخله کورې ډېر ودان دغه خان وزیر ابي سره کوم ملګري خبرې کوي نو یا لږ ښځې ته شه ویډیو دی هغه دی ګوري د هغه دوه سترګو لیدو ارمان مې زړه کې دی د هغه دوه سترګو لیدو ارمان مې زړه کې دی جانان ستا د خپلېدو ارمان مې زړه کې دی ستا د خپلېدو ارمان مې زړه کې دی زه او ته دواړه دې په ډکه خولو خندا وکړو خو د رقیب د ژړېدو ارمان مې زړه کې دی یو مې ستا تور بل چنار قامت خوښېږي یو مې ستا تور بل چنار قامت خوښېږي او بل د وطن د جوړېدو ارمان مې زړه کې دی مست ځواني مې د پردي وطن کارو وخوړه په خپل وطن د اوسېدو ارمان مې زړه کې دی او چې یو لښکر شي لرو بر د یو افغان ناره کړي د پښتون قام د وخېدو ارمان مې زړه کې دی امرخیل صاحب چې یو لښکر شي لرو بر د یو افغان ناره کړي د پښتون قام د وخېدو ارمان مې زړه کې دی نو ډیره مننه له همت صاحب او نوبت رسیږي مشر ملګری قاسم هلال صاحب ته تاسې خیر بدرګه کوي کې به اکه ملګری خبرونه لوسته نو دغسې به بل چا خبرونه ورته ورکوو په خاص د ملي تلویزیون کې اول نګران کې دی شروع نو کوم چا خبرونه چې بل پروډیوسر ورکړي دي نو دج دا خبر ویلې ده دا خبرې پرونه ویلې ده کنه نو یو خبر چې ویلې ده پاړه اړولې ده دا بل چې به شروع کړي ده بل پاړه اړول دا دریم چې کتلې ده دم پرونه ده په ډېره بخنه خبرونه کې چا ګوتی والی بزم په دې سړی باندې شکیو ما وای سنگار ته د نکریز کړه لامدې زما په وینو سنگار ته د نکریز کړه لامدې زما په وینو جانان چې لاسونه په مودو د نسبینېږي او غزل چې راکړې هم دا وایم ما پزان کې پټ یما لزان ویریدلې یما پزان کې پټ یما لزان ویریدلې یما په دې ځنګل کې له انسان ویریدلې یما شاته روان یما ماضی کې می پناه اخلما شاته روان یما ماضی کې می پناه اخلما لخپل راتلون کې لسبانا ویریدلې یما د کوم قامت د نړېدو ساندو استونه ټپ کړ
د کوم قامت د نړېدو ساندوی ستونه ټپ کړ په نیمه شپه کې له طوفانه وېرېدلی یمه دواړه روان یو خو یو بل باندې باور نه لرو دواړه روان یو خو یو بل باندې باور نه لرو ته یې له مانه زه له تانه وېرېدلی یمه له ډېره شوره مې غوږو کې ګوتې ایښې له ډېره شوره مې غوږو کې خپلې ګوتې ایښې خپله کوټه کې له چوپتیا نه وېرېدلی یمه د تنهایۍ له غېږې ستړی 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 یمه د تنهایۍ له غېږې ستړی 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 یمه مړوند مې سر لاندې کا ګرانه وېرېدلی یمه نو مړوند یو شعر او یو څو بیتونه نورم دي وایي مري د کرکی سورنګار محبت نمري مري د کرکی سورنګار محبت نمري که یو تړې پدار محبت نمري د شډل خایست جلوې نه د قربان شم د شډل خایست جلوې نه د قربان شم په دې کلي کې د خار محبت نمري او ته خیرې کوه زه ستړې بشي خیر دی ته خیرې کوه زه ستړې بشي خیر دی ستال تور سترګزار محبت نمري او یو بل غزل دی د متقي صاحب وای خدایا ما اور کړې ما لمبه کړې ما انګار جوړ کړې خدایا ما اور کړې ما لمبه کړې ما انګار جوړ کړې بیا مې د هر ظالم خاين د غاړې هار جوړ کړې چې یتیم وجاړي زړګي ته راوړاندې کړې لږ چې یتیم وجاړي زړګي ته یې راوړاندې کړي لږ زمونږ ټوله میران دغسې خاکسار جوړ کړي او وطن نه تښتي ډېر بې ننګه په ډالرو مین دا د ملګرو ته ډالۍ دی چې څوک بیرون وطن نه تښتي ډېر بې ننګه په ډالرو مین خدایه سرور ورته هر پاونډ او هر دینار جوړ کړي مننه پردی صاحب خیر اوسې ډېره مننه هلال صاحب ډېره مننه دغسې کوم کس و که نه سټیج ته درېدلی و نو شروع یې کړې وه چې د رحمان وینا به هله در په یاد شي هسې ونه دا بل نیم بیت هېر شوی و سړي دا بیت بیا تکرار کړی د رحمان وینا به هله در په یاد شي سر کې ګوتې وایي خو بیا دا دی ور یاد شوی دغسې واتو وار دی رسولی بیت به تکرارو بل بیت نیم بیت یې نه ور یادېدل اخیر ویلی دا خو نه کېږي د رحمان وینا به هله در په یاد شي مړو ور بژئ خبر بژئ خبر ورځي ډیره مننه بیا نو بس درې څلور غزل راواورولې پورې ودان حتما یو بیت نیم کې بغلطیږي دلدار ته بل ورکوي کوم ساده سړی کنه خانه دوی دلدار وغاړه بیا دلدار نه مخ چوکټو کنه کله به بیتونه وایي اګه کاسو ولې مکتب لسی واته ورځ نه وتلی بس ای وافتا اځ کله بل ورځ ورغله استاد ورته والا کده چیرته ورکی ولا زه مړ شو مو استاد مدد هلال سیمنا وسنو مننه پروګرام همدغه لکه څنګه چې سره ناسه سي خدای دې وکړه تر پای را سره همداسې کېلی خوږ ملګری ښاغلی بادام احمدزی راځي او خپل انتخاب ور سره شریک کړي سلام او مینه ومنئ ستړي مه سئ عابد صاحب ته دغه کوژدنو خوشحالي مبارک کورنۍ ته مبارک ملګري دې آباد دي امرخیل صاحب د ټکونه یوازې ته کوي نو ښه به نه وي ملګرو ته اجازه ورکوه نوبت دې را روان ده وایي د غنمو لار پر ژرند دی لکه چې وایي نن ولې تم بیا اعلان صاحب اتفاق به ورته کوو صحیح ده دا خو یوازې جمعې ورځ ږدم او د پردې صاحب کور ودان چې مجلس ته ناڅه برابر که
بلا شکه دا یو فرهنګ ده نو پردیس صاحب دا مجلس بیخي عادي کې ښې وکړه ډېر داسې لغت پراني ډیپلوماټیک خبرې ډېرې ښې نه وي دغسې دوستانه ماحول چې ملګري پکې وخاندي غوره خبره ده وایي دلدار صاحب یوازې غم د یارۍ نه دی یوازې غم د یارۍ نه دی او ما ته د رزق اندېښنې ولاړې دي نه یو غزل له توایم چې ښایي تکراري مو اوسېږي ځکه خپله شاعر نه یم چې خپله پرون ولیکم یم داسې الهام راته اوسي مجبور یم د بل چاول ولم راته ستونزه د پیسو د دوکانداره راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندګي دلته په څو د دوکانداره په بدل کې ساګان را راکړه په بدل کې ساګان را راکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره دا چې زه یم برباد د چا د لاسه لږ شوق ده دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په موضوع د دوکانداره دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په موضوع د دوکانداره په ښارونو کې د وینې ارزاني ده دردونکی یې څه ناڅه په ښارونو کې د وینې ارزاني ده خو بس ګرانه د اوبو د دوکانداره او زه درمان چې د لرې لرې ګرځم زه درمان چې د لرې لرې ګرځم نو په دې کې خو یو خو د دوکانداره لږ به دغه د وطن دو بیتونه ووایم که چېرې جنګ را سره نه کوئ نږدې سې افراطي ملګرو د حوصله غواړم ګناهګارې ګمزې څنګه پرېږدم ګناهګارې ګمزې څنګه پرېږدم زما بیرغ زما د لمانځه څادر دی زما د مور د سر پړونی بیرغ زما د مور د سر پړونی بیرغ دا مې د پلار او د نیکه څادر دی خدای دې وکړي جنګ را سره ونه کړي لږ دې وخت کې بغاوت سخت دی خو موږ یاغیان باغیان یو ډېره مننه ښه مجلس صاحب خو ډېر وخت کمیټري کې که نه د سپورټ برخه کې هغه شیرا لالایات دي په خیري خپلو کې هغه بل همکارو سره مرکه کوي هغه ورته وایي چې یاره ستا په دې نړیوالو لوبغاړو کې څوک د خوښې لوبغاړی دی هغه وله وایي زما په لوبغاړو کې هغه په کرکټ کې ویره په کرکټ کې مې رونالډو د خوښې لوبغاړی دی هغه ولې وسړي هغه خو هغه دی فوټبالر دی خو ولاس موږ وخت کې خو کرکټ کوي دی بې غیرته څنګه بېرته فوټبال له مخه کړي بیا ورته وایي که نه چې دغه دی را وایي داخلي لوبغاړو کې څوک خوښ دی بسم الله جان شینواری وایي هغه خو میدان هغه دی خو امپیر دی ولا میدان بس کې خاورې راوړي نو څه خبرې احمدي صاحب ډېره مننه دلدار صاحب له څو بیتو بیا ښه راغلاست وایو چې نه ژاړم خو درد هم پټولی نشم نور نه ژاړم خو درد هم پټولی نشم نور ډک زړه په سینه کې ګرځولی نشم نور ژبه به لمده وه د وطن په ذکر اوس هغه ثواب هم پرې ګټلی نشم نور قدر د اغزیو پکې ډېر دی له غاټولو ګل په داسې خاوره کې کرلی نشم نور خار دی د ژوندیو انسانانو هدیره شناختو سترګو ته کتلی نشم نور ویښ به یو که شپه ډېره اوږده هم وي در زاره ویښ به یو که شپه ډېره اوږده هم وي در زاره یو ارمان په بل پسې وژلی نشم نور تاسې په درون استقبال په خو چکچکو دلدار صاحب ته بیا نوبت ورکوم چې دی راشي او شعر راته ووایي یو څو شعرونه دي احمدزیه ته ملګری د الهام وایي تا دپاره ډېر لرې نه راغلی ما حق دی چې نوم یې واخلم او زموږ سمیع الله ملګری ناست اهل ذوق ملګرو ته دا هر لفظ نظر دی او په دې هیله چې ستاسې په طبع یې ووایم ته رانږدې شه ته یې ووایه راتګې موږ په لیمو او دا مقصد دا د غزل هر لفظ چې دی دا یو خو دا
سیمټ کوڅې هنرمندانو به بستا زیرې اخیسته که نه دی دیته خو ټول ملګري موږ ته قابل د قدر دي څوک چې زموږ غږ اوري باور په الله وکړي په ما احسان دی او دا نمونه چې دا لږ وخت هم دغه کېږي خو په دې هیله چې دا کې خلک بسم الله نه وایي وروره څومره د افسوس او د خفګان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده جوړه د رقیب او د جانان خبره ده جوړه د رقیب او د جانان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده جوړه د رقیب او د جانان خبره ده جوړه د رقیب او د جانان ماته درې بار د نیت کمې خو معلوم نه و ماته درې بار د نیت کمې خو معلوم نه و ماته درې بار د نیت کمې خو معلوم نه و خو معلوم نه و کړه آشنا سره د ځان خبره ده کړه آشنا سره د ځان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده دوانه په خبر او کابل یو د بمنو دوانه په خبر او کابل یو د بمنو دوانه په خبر او کابل یو د بمنو یو د بمنو دا زمون خبره نه ده دا د خوشحال خان او بچا خان خبره ده دا د خوشحال خان او بچا خان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده دغه زمانه کې او څوک د چال غم نمري دغه زمانه کې او څوک د چال غم نمري دغه زمانه کې څوک د چال غم نمري د چال غم نمري دغه زمانه کې ځان په ځان خبره ده دغه زمانه کې ځان په ځان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده څومره د افسوس او د خفګان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده جوړ د رقیب او د جانان خبره ده یو بل شی به وي عمر ساقي هلکنډول دې د بنګ جوړ کا دې بیرنګ زندګۍ کې سرنګ جوړ کا نو د بڼو غشي د حسي ضایع کېږي بیا زما شکست زړه
سر جنگ جوړ کا اوس پخپل شاهکار مینا شوی مصورا تا چاول چې تصویر د ګل رنگ جوړ کا اے باچاہی چپر نازی گناس پرورا ناس پرورا لبہلول ملنگ نداسی ملنگ جوڑ کا منم منم ہر منم خوبس یو دان منم پیارا نکے دے دریم شرکشنان منم 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 ارز منم 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 ارز منم خوبس یو دان منم پیارا نکے دے دریم شرکشنان منم پیارا نکے دے دریم شرکشنان منم اے منم دہلا چروغ زړو ناروغ په غم ککړ کړي اے منم دهلا چروغ زړو ناروغ په غم ککړ کړي منم دهلا چروغ زړو ناروغ په غم ککړ کړي کده د غلو زړونو غم دکړو سیوان منم پیارا نکے دے دریم شرکشنان منم 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 ارز منم 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 خوبس یو دان منم پیارا نکے دے دریم شرکشنان منم سترګو په ډک زړه دل مرمخې د دیدن مقدا سترګو په ډک زړه دل مرمخې د دیدن مقدا سترګو په ډک زړه دل مرمخې د دیدن مقدا نن مو د ستوري ستوري اوښ کې یو ژړا نه منم پیارا نکې دې دریم شریکشنا نه منم پیارا نکې دې دریم شریکشنا نه منم اے بهلول مروتا چې ګریوان سلامت وي ترڅو ډیر جالب بیت دی د خوشکه مینانو ته دی اے بهلول مروتا چې ګریوان سلامت وي ترڅو اے بهلول مروتا چې ګریوان سلامت وي ترڅو بادام دا سودای دا سودای دا سودای د تور زلف دا سودا نه منم پیارا نکې دې دریم شریکشنا نه منم 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 ارز منم 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 خو بس یو دا نه منم پیارا نکې دې دریم شریکشنا نه منم همدغه عمره مې وسله ډیره مننه ستاسو توجه غواړم دلدار یار ډیره مننه د دې خدای لري او دغه خواږی کم مشه زموږ ستاسو د دې بانډار غوښنه برخه چې ویلې هغه په همدې معنا وه چې دلدار غږ په ټولو اثر کې ښه انتخاب و ښه کمپوز برابرې کورې ډېر ودان څو بیته ورته ډالۍ چې زه لکه په دښته کې ولاړه وچه ونه زه لکه په دښته کې ولاړه وچه ونه هیلې دومره ډېرې دي چې مه کوه پوښتنه زه لکه په دښته کې ولاړه وچه ونه هیلې دومره هیلې دي چې مه کوه پوښتنه ژوند د دې بازار په یوه لاره کې هم نشته دومره خاموشي خو به مې ورک کړي له وطنه فضله موبایل بند کا زما چې واده د بیا لیدو یې پوره شوي زما چې واده د بیا لیدو یې پوره شوي بیا به راته وایي چې ناوخت شو دروغجنه زما چې واده د بیا لیدو یې پوره شوي بیا به راته وایي چې دا ولې دروغجنه خاورې د ولس په اننګو باندې پرتې دي ګرځي ډله ډله رهبران سپینه لمنه خاورې
د ولس په اننګو باندې پرتی دي ګرځي ډلې ډلې رهبران سپینه لمنه چا چې ښایستونه درته وښودل درزاره تا له هغه دوه سترګونه ونه کړه مننه. نو مننه ډېره زیاته کورې ودان د دلدار صاحب موږ سره لام ځینې ملګري لیست کې شته دی چې هغوی به په خپل نوبت راشي شعرونه به ووایي. حامد محمودي صاحب خو به وړه غوندې دی چې خوب یې وتښتېد. مرخیل صاحب هغه بیتونه به نه وایم خو هغه د کنجک دی لږ مونږ پلو پرېږده. په سر کې قدرمن عابد صاحب ته د دې د کوژدې مبارکي وایم د دې کورنۍ ته خدای دې راتلونکی ژوند ورته نیک او بختور کړي. زه دوه غزلې وایم. پخوا مې یو څه ماته ګوډه شاعري کوله خدای شته ډېر وخت شعر مې نه و لیکلی. یو شعر مې یو څه موده مخکې لیکلی دا درته وایم او یو هم پخوانی ده. همداسې فکر وکړه چې پردیس صاحب تقریبا 4-5 کال وروسته مې یو غزل لیکلی. غزل داسې دی چې د څومې پیړۍ خدا د څوم کال دی د څومې پیړۍ خدا د څوم کال دی موږ لا هم وایو چې دا او دا وبال دی. د څومې پیړۍ خدا د څوم کال دی موږ لا هم وایو چې دا او دا وبال دی. نړۍ درومې ژوند ته بله کوره ګوري نړۍ درومې ژوند ته بله کوره ګوري دلته لا هم مکتبو باندې جنجال دی. او د غربت څادر په ټول وطن راخور دی د غربت څادر په ټول وطن راخور دی. بېوسي ده ژوند روان مخ په زوال دی. د عزت انسان بچو ته خیرات غواړي د عزت انسان بچو ته خیرات غواړي. ملا جانه دا حرام دی که حلال دی او د حامد تسکین په تش دیدنو نشو د حامد تسکین په تش دیدنو نشو. زنه پورته کړه د زنې لاندې خال دی زنه پورته کړه د زنې لاندې خال دی. یو بل غزل هم درته وایم دا لږ پخوانی دی وی چې ودرېږه په سترګو کې کاته په څو ودرېږه په سترګو کې کاته په څو ټول شراب یو پیاله په څو او ژوند را پورې تنګ دی ستړی شوی یم ژوند را پورې تنګ دی ستړی شوی یم وایه دوکانداره تور رانجه په څو او دا ځلې تقدیر سره حساب کوم دا ځلې تقدیر سره حساب کوم یاره په تقدیر کې ستا نامه په څو او ستا له قیامتونو نه ویرېږم نه ستا له قیامتونو نه ویرېږم نه ستا په قیامتونو کې سله په څو ووایې د ښار بادشاه ته ووایې ووایې د ښار بادشاه ته ووایې هره ورځ جنګ دی حوصله په څو او زه حامد په ملا لکه نختر مات شوم زه حامد په ملا لکه نختر مات شوم و خدایه زما د ژوند خواږه په څو و خدایه زما د ژوند خواږه په څو. ډېره مننه. حوصله مې زندګۍ خوړلې نه ده حوصله مې زندګۍ خوړلې نه ده ما بیخي د خوب ګولۍ خوړلې نه ده په حلالې پسې هر وخت حلالېږم په حرامه مې روپۍ خوړلې نه ده قواره مې ستا غمونه کړله توره حافظه مې شاعرۍ خوړلې نه ده و زما وجود کې خور د ولس درده په قراره مې ډوډۍ خوړلې نه ده د وطن مینه دې دروغ ده بې سودواله په سینه خو دې مرمۍ خوړلې نه ده. ډېره مننه له محمودي صاحب ښه دې اوسېږي. ما سره ذکي الله ذکي صاحب هم پاتې عباسین مرخیل صاحب پاتې نو دوی دواړو ته به مرخیل صاحب خیر ته پرېږدو. ذکي الله ذکي صاحب راځي او موږ او تاسو ته خپل انتخاب راوروي. ښه ذکریا ذکي کله زکریا او کله ذکریا او کله ذکي صاحب بخیر ونستړی مر. یو ټپه که خان وزیر اوري وایي که ورکوي ورلمې ورکوي که ورکوي ورلمې ورکوي سپینې پګړۍ راپسې ځي خو نړۍ شومه. نو په همدې ورته مبارکي وایم کورنۍ ته ښه شو چې خپل ارمان ته ورسېده او د
سید شینواری وای غرق لاغي خوا پراغلی تریخ جواب دی یار غرق لاغي خوا پراغلی تریخ جواب دی یار خلق را منډې کړی د خدای په جات خراب دی یار خوخی زیاو کرازی تمنا خاوری دا خوخی زیاو کرازی تمنا خاوری دا مک سراسی ان پمڑو کی حساب دے یار او پیغمبری د قام کذاب و تور پاتی دا پیغمبری د قام کذاب و تا ورپاتی دا درخنائی لفکر حسی بازاب دے یار او روژه کې خپل شونډې خوري او یا زمونږ خوري روژه کې خپل شونډې خوري او یا زمونږ خوري نه په ثواب دی یار او نه په عذاب دی یار او مونږ خو ګڼله د سعید سندره وچه شوه مونږ خو ګڼله د سعید سندره وچه شوه د تا غزل خو لا تر اوسه لا جواب دی یار او بل شیرین دی وای خدای به زموږ له سترګو وغورځوي ډېر خلک خدای به زموږ له سترګو وغورځوي ډېر خلک زړه ته راتیر خلک له زړه نه تیرو ډېر خلک هغه دې ډېر یادوي دغه دې تپوس کوي هغه دې ډېر یادوي دغه دې تپوس کوي یار ما ته مرا یادوله ما نه هیر خلک او موږ ورته ژوند غواړو او ده ورته دوزخ کړ ژوند موږ ورته ژوند غواړو او ده ورته دوزخ کړ ژوند له موږ نه تښتي له ملا نه راچاپېر خلک واجي خمار دي څه نشه توري په خوله راوړل واجی خمار دی څه نشه توري په خوله راوړل آی های های قتل دې کړل څه په زور او زیر خلک او د محبت په طول پوره نه شول چټاک یاران د محبت په طول پوره نه شول چټاک یاران خو د نفرت په طول پوره وختل سیر خلک او آخر بیت دی وای هم شکرانه غواړي هم زړه غواړي هم لاس نیسي هم شکرانه غواړي هم زړه غواړي هم لاس نیسي خدای دې سعید غوندې ملنګ ته نه کړي ګیر خلک خدای دې سعید غوندې ملنګ ته نه کړي ګیر خلک له تاسې مننه زکی صاحب ډیره مننه او خدای دې جوړ لره مجرد و کنه مجرد خدای دې ابد دې ډالۍ نو که مجرد به وي د کېدو نه مخکې ځان په دوه بالښتونو وویشته که نه نو دې دریم ځای کې بالښت وویل که نه مکه د لیونۍ لوري خوب راځي ښه دې زموږ د فاضل انډیوال غوندې یو کس و سترګې چپې وي او دا سړی وي غل نوی نوی غل شوی وي چې خپل کور لا وروستی اباسیر مرخیل چې پاتې هغه به راځي او شعر به راته وایي خو هغه اباسیر غوندې یو کس و کله جومات ته نه وتلی که نه نو کله چې جومات ته ننوتی او ته غوږ ده که نه جومات ته چې ننوتی چې ګوري ملا صاحب خو ځان ته درېږي وایي د شاره غږ ورکړی چې هغه ملا سره ورته درې کسه ودرېږئ راځه راشرو اباسیر امرخیل صاحب د بلنه ورکوو امرخیل صاحب هرکلی مننه ارمان صاحب وایي چې لومړی خو باید د عابد صاحب کورنۍ ته او عابد صاحب ته مبارکي ووایم یعنې که زه درته ووایم چې عابد صاحب دغه درې څلور ورځې د ملګرو ته هر یو ته بېلابېل زنګونه وهلي دي چې پروګرام دی او تاسو دپاره برابر کړی مننه ترې نه کوو چې موږ ته دومره قدر راکړه ارمان صاحب وویل چې یار محمد پردیس نوی نوی شمشاد کې مقرر شو دا چې راغی د چوک کې ولاړ دی ترافیک ته وویل چې ماما دا خیله نه بدلو
وایي چې بازار ته راغلی عیدګاه کې اختر لمونځ وایي چې دا خلک ولاړ وو اخر قطار کې ورته ویلو چې وایي د ملا د ګردې چې ټول په سارې تاکونه کېده بیا پس چې سلام یې د ملا چې سلام اړولی دومره ورته وایي وعلیکم سلام څه قطار قطار ولاړاست هغه اباسي ونه ونه چې د کور بشر شوی وګړه نو یې کور چې ورځ راوته نو هغه کړي دا سولر چا دی لمر دی کېدی مطلب زه شاعر نه یم شاعرانو پیخي کوم ترانه مو کوم ځکه نو د ځان مولا کې یو ګرځه تا غوندې سړي کله مونږ نو کړی سبینه تر ماښامه مانځه ولاړو څه کوې ملا صاحب د زور خیم هر څه د سر وخوري خو مینې ته دوام ورکړي هر څه د سر وخوري خو مینې ته دوام ورکړي د یو سړي د خولې نه ووته د کار خبره او واه خو کوي کنه ظالمانو یوازې غم د یارانې خو نه دی یوازې غم د یارانې خو نه دی ما ته د رزق اندېښنې هم دي ته زموږ زړه خانه خراب نری دی مینهوال صاحب ته دلته بل وګورم چا مخ یې ودانې نشته که نه څه زموږ زړه خانه خراب نری دی او څه ستا په مخ باندې وبګنېږي خلک سره وبګنېږي یو بل ته مو وښایي زار د له مالته پکې دومره بدنام شوي یو او موږ پسې هادي خدای زده د کوم ښکلي خیرات دي چې جنګ کې بریالي یو خو په مینه کې ناکام یو زه ورته یو بیت ویم نور درنه جګېږم کجوري جار انګور قربان او بنګ بیخي مبارک کجوري جار انګور قربان او بنګ بیخي مبارک ساقي امام د میکدې زمقددي مبارک دا سړی دین تشریح کوي مگر غلطي کوي دا سړی دین تشریح کوي مگر غلطي کوي دا سړی خلک ډاروي له موسیقۍ مبارک ډیره مننه له مرخیل صاحب نه په ډېرې مننې د دې ژوندی وي لندې شګې ته سین شور د څپو وګوره وا لمدې شګې ته سین شور د څپو وګوره وا د ناست یو فرصت پس له مودو وګوره وا بیخي لکه زما له زړه تنګۍ چې وي خبره حیران دې کړم دا وخت دې د راتلو وګوره وا ای دا کس چې ته یې پکې شاته ماته شوې او زه دې یم نیولی له لاسو وګوره وا ساتي مې د ذوق خیال ګریوانې مخې ته ورکړې تر دې لا ښه دا رنګ د جامو وګوره وا همې به ما که کړی و غرور هماغه بس و ته تا ګوره او ته بیا ستا پښتو وګوره وا موږ سره یو شاعر پاتې دی بیا شریف الله همت صاحب بیا راځي هغه خو د هغه نه وړاندې دین محمد فقیرزی صاحب دین محمد فقیرزی صاحب راځي هغه به ترنم راته کوي او همت صاحب نه بیا تنزیه بیتونه مورو السلام علیکم ورحمت الله زد مین ملنگ زد جوان تابدار زد مین ملنگ زد جوان تابدار زبدنام زبرباد زبدنام زبرباد زسنگسار زپدار زدمین ملنگ زد جوان تابدار زدمین ملنگ زد جوان تابدار یو سرشار لیونه یو باغی قلندر یو سرشار لیونه یو باغی قلندر یو سرشار لیونه یو باغی قلندر خنغل د ناموس او نټګل کمال
خون غل د ناموس او نټګل کمار زبدنام زبرباد زبدنام زبرباد ز سنگسار زبدار زدمین ملنگ زد ژوند تابعدار زدمین ملنگ زد ژوند تابعدار یو دا بل نرته کوم ہے د سپګمې په جبین و نادا ولاړه هو د سپګمې په جبین و نادا ولاړه کپ باند ناز مرمن دا ولاړه د سپګمې د سپګمې په جبین و نادا ولاړه د سپګمې په جبین و نادا ولاړه کپ باند ناز مرمن دا ولاړه د سپګمې هي اما د زړه د کعبه وړه بوتان مات کړل ساسے رب کی طرح نادا ولاڑا ساسے رب کے طرح نادا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا ہاں غجل کی دا گلاب کر خلافو دا ولاړه دغه پخا دغه دا ولاړه کپ باندنا مرمن دا ولاړه کپ باندنا مرمن دا ولاړه ہے دل بردار منم خود دلدار سبب زما د غم غم خوار نه ہے دروغ جن یہ چپ من کے سر زور ہے دسرو شنڈو پر اختیار خریدار نہیں ہے زما بیکار اصلا سمرت دکار ہے از بغیر زمین پر زکار نہیں گوری دادا بالول چگتنی سی ہے وی شملہ گورا یار پریت تیار نہیں ہے اد فطرت رنگ نوناتر ساسی دا فطرت رنگ نوناتر ساسی ہے دا فطرت رنگ نوناتر ساسی ہے سخوالا دیار پزنا دا ولاڑا سخوالا دیار پزنا دا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا دس بگمے پجبن ونادا ولاڑا دس بگمے پجبن ونادا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا کپ باندنا میرا من دا ولاڑا
بل دې چې زده کړی یو بل ترانه ښایسته هر ساد مرگ پیرادا جنگ نظر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سولل کناوے سولل کناوے سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا جنگ نظر بوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا ہے ادا جنئی چی درد خپل دورات دورات وجود لري دا جنئی چی درد خپل دورات دورات وجود لري دا جنئی چی درد خپل دورات دورات وجود لري ہے ادا فرعونت خلاف راوت پیغمبر آدا داد فرعونت خلاف راوت پیغمبر آدا سولل کناوے سولل کناوے سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا جنگ زہر پوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا ہے ارنگا ننگو یہ جنگ پرست زرز میں خلدے رنگ دا ننگو یہ جنگ پرست زرز بے خلد رنگ دا ننگو یہ جنگ پرست زرز بے خلد ہے یہ سولت دے ملک لپے غرطوب نمارا ورادا سولت دے ملک لپے غرطوب نمارا ورادا سولل کناوے سولل کناوے سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا ہے سنگمی دنیا دے داشت گر پنام پیجنے سنگمی دنیا دے داشت گر پنام پیجنے سنگمی دنیا دے داشت گر پنام پیجنی ہے امن میں دن زینم دے دلورنم میں سندرادا امن میں دزینم دے دلورنم میں سندرادا سولل کناوے سولل کناوے سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا جنگ زہر پوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا ہے اذان میں ہے اذان میں بیلوت طرز ہے اشوریت درویش روخان دزڑاد رضات نارسی شوریت درویش روخان دزڑاد رضات نارسی شوریت درویش روخان دزڑاد رضات نارسی ہے عدلت واجن دخپلی من نمن کرادا دلت واجن لخپلی من نمن کرادا سولل کناوے سولل کناوے سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا جنگ زہر پوئی دے ہر ساد مرگ پیرادا سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا سولل کناوے دڑم بیش پہ معطرادا بیغمه جانان غم ووایا او اماغه کې به یو څو ټپې ووایم یو بیت نیم به د هغه ووایم نور پکې لنډۍ وکړو او وروستیو کې دلدار صاحب څه ویل بس نور به لنډۍ وکړو صحیح شو بیغمه جانان غمه ود کے گم
د بیغم جانان غما ود کېږم ډېر وخت پکار ته زما ود کېږم د بیغم جانان غما ود کېږم نو شین ماښام دی که څوک راشي چاته ورشم شین ماښام دی که څوک راشي چاته ورشم بستر به کړم سما ود کېږم بستر به کړم سما ود کېږم ډېر وخت پکار ته زما ود کېږم د بیغم جانان غما ود کېږم دا څو لنډې احسان سبي صاحب ته ډالۍ تسلي مراکوه یارا لاسونه راکړه سمندر سمندر میں ډوبوینا لاسونه راکړه سمندر یا چې روانې ګلاس دې راکړه چې پنا کېږي مخ راواړه مینا یا چې پنا کېږي مخ یا د وچې خولې لاړې دې ورکړه د بلتان سیلې وهلې وهلې یار دې مرنا د بلتان سیلې وهلې الہی ګټای نصیب کړې د جوارې داو کې میار که یار خیر تقدینا د جوارې داو کې میار وداش نغر د ګوړې نرخا الله دې خکړه جانان ما کما واد کوینا الله دې خکړه جانان ما خو واد د خوخي ګنا نه دا خويند دې ولې په غورنا را کوینا خويند دې ولې په غورنا پوز ذکر خدند ورندا سراننګي دې لرو بر افغانان دینا سراننګي دې لرو بر کدي خوخاوي ژوندنا زممتاز خو نو کدي خوخاوي ژوندنا زممتاز خو د څه وخت لپاره مرما ود کېږم
د څه وخت لپاره مرما ویده کېږم زمونږ د پروګرام وروستی دلدار صاحب یو ترنم پاتې یو به هغه وکړي یو به همت صاحب به طنزیه شعرونه یو څو وایي یو به دا واورو پسې به دلدار صاحب واورو بس بیا به د کیک غوڅولو پارټي وکړو پروګرام به خلاص همت صاحب مهرباني ما ته د دوه شپې بهانه کړې اول سر کې خو پردیس صاحب له طنزیه نه وړاندې یو څو بیتونه درته وایم که نه چې ژمنې کوي خو محترمه پرې عمل نشته د خدای په ځمکه باندې ستا رقم ته بل نشته ژمنې کوي خو محترمه پرې عمل نشته د خدای په ځمکه باندې ستا رقم ته بل نشته دلدار ته ډالۍ وي چې زه د یارانو ډک محفل نه ځکه پاڅېدم زه د یارانو ډک محفل نه ځکه پاڅېدم بسته ټولګی دی خو له ما سره څوک مل نشته زه د یارانو ډک محفل نه ځکه پاڅېدم بسته ټولګی دی خو له ما سره څوک مل نشته په همت ونه کړې احسان کبر او ټکی ټکی په همت ونه کړې احسان کبر او ټکی ټکی ای ښکلې واوره دا ځواني دې ګوره تل نشته غزل دی چې ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي دا د محبت کیسه به چا ته سړی ووایي ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي دا د محبت کیسه به چا ته سړی ووایي ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده ځان وژنم که دا خبره ما ته سړی ووایي مننه ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده ځان وژنم که دا خبره ما ته سړی ووایي غواړي چې په نه خبره ما نه مروره شي امرخیل صاحب غواړي چې په نه خبره ما نه مروره شي غواړي چې همدا ټکې دنیا ته سړی ووایي او غواړي چې په نه خبره ما نه مروره شي غواړي چې همدا ټکې دنیا ته سړی ووایي ستا همت د بلې جنۍ مینې درنه وړی دی فقیر ځای صاحب ستا همت د بلې جنۍ مینې درنه وړی دی څه احساس به ولري که تا ته سړی ووایي ستا همت د بلې جنۍ مینې درنه وړی دی څه احساس به ولري که تا ته سړی ووایي طنزه غزل دی په همدې نه مخه اخلم چې ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه د هر چا سره جنګېږي زما خېټه ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه د هر چا سره جنګېږي زما خېټه ستړې مشي چاته نشم ورکولی ستړې مشي چاته نشم ورکولی ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه ستړې مشي چاته نشم ورکولی ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم د سرک سره ګرېږي زما خېټه د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم د سرک سره ګرېږي زما خېټه او څوک چې ډریور وي څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی د سټیرنګ پسې سولیږي زما خېټه څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی د سټیرنګ پسې سولیږي زما خېټه ای همته ورته ګوره ورته خانده ای همته ورته ګوره ورته خانده چې په خوب کې در یادېږي زما خېټه ډېره مننه دا خو به ډېر راسره ستړي شي که نه خوند نه کوي دا که نه نو اول کنډي باغي څو بیتونه دي چې ای دوست ما کجاستی ځان وښایه ای دوست ما کجاستی ځان وښایه بی فکر و بی صداستی ځان وښایه همین جاستم چی گفتی رازا مړه همین جاستم چی گفتی رازا مړه چی قسم بے وفاستی ځان وښایه همت استی پوهېږي څه همت استی پوهېږي څه دلبرم تو تنها استی ځان وښایه
او دو بیت دی چی از کجا آمدم تا تا سیبا کینا از کجا آمدم تا تا سیبا کینا یک تنها آمدم تا تا سیبا کینا او د موتر بودی ترفتی زشم پاتی د موتر بودی ترفتی زشم پاتی من بپا آمدم تا تا سیبا کینا بس دیکھنا پردیس سیبا سره کومه وړاندې کوم خا سما شرافت سم نو د موږ د هیواد په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی موږ ته په احترام باندې قایل یو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مننه ایتاسینا نړۍ مننه کوم سیروغلی او د مراسمو کې موږ سره برخه واخیستله ما هم افغانی هم یک کلمه خوانیم با یک قرآن ایمانی با این وطن کی جور میشه که من بگویم پشتونی و تو بگوی که من داری زبانی دیر زیاده مننه آغا افراد سیدی منگا پا کورانی چار که لسوی نکوی ایدی سٹیج نا ورطا سپورخت نکوی دی منگا پا کورانی چار که لسوی نمکوی که مازغمی در تا خراب شو لسوی نماتو ما افغانستان خانه همه ماست برتری و بهتری در افغانستان وجود نداره کسی که میگه پشتون بهتر است راست نمیگه کسی که میگه هزاره بهتر است اون راست نمیگه بلکه هزاره ازبک و تاجک کلش یک افغان است عرب زیر سب آخره که دقیقه و خبره تا دالی وچی I'm proud to be Afghan and I'm very very proud to be I'm from Afghanistan لیرمان د مشاعرې پالل پکارو نو په هماغسې له پایله تر پایه پورې ټول راسره کېناسته وایي اورېدو نه تنها زه بلکې ټول ملګري یو بل واورېدل دا ډېره ښه خبره وه ښه نو وروستۍ پارټي چې زموږ پاتې هغه د کیک پرې کولو ده نو له ټولو هغه ملګرو چې میلمانه ورته ویلی شو نو هغوی به دغلته مخې ته راشي په خیر